د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستاني طالبانو یو شمېر جنګیالیو په افغانستان کې د وړو وسلو پیر او پلور ته مخه کړې او د اسلامي امارت ځینې غړي ورسره همکاري کوي. دغه وسلې د کابل په بوش بازار، شکردره، د خوست په اهنګرانو مارکیټ، کندوز ښار او غزنی کې په پټه خرڅیږي. په کابل کې یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د پاکستاني طالبانو اسانچارو په کابل، کندوز، پکتیکا، غزنی او خوست کې د سپکو وسلو پټې هټۍ پرانستې دي او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو اړوند وسلو پیر او پلور پکې کیږي. سرچینه وایي دغه وسلې د کابل په بوش بازار، شکردره چې پخوا هلته حافظ ګلبادر اوسید، د خوست په اهنګرانو مارکیټ، کندوز ښار او غزنی کې په پټه خرڅیږي. په دې وسلو کې M14، M4 کلاشینکوف، د GNG مرمۍ چې په ګرنیټ کوپونو کې کاریږي او ګرنیټ کوف لرونکي M4 پلورل کیږي. د سرچینې په وینا یو ګرنیټ کوپ لرونکی M4 په 300,000 افغانۍ پلورل کیږي. د لړم میاشتې پر 5 ملا هیبت الله د یو فرمان په صادرولو سره له وسلاتونو څخه د وسلو بې اجازې ایستل بند کړل. په دغه 8 توکیز فرمان کې امر له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او استخباراتو لوی ریاست څخه د وسلو، پوځي تجهیزاتو او نورو مهماتو د ویش واک اخیستی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر په اسلام آباد کې په یوې غونډه کې له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کاروي. د دغه ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن پاکستاني واکمنۍ ته ویلي چې له اسلامي امارت سره د خبرو له لارې ستونزې هواري کړي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو ډیریدو اړوند په یوې غونډه کې پر واکمنۍ غږ وکړ چې د امنیتي کړکېچ د هواري لپاره له ښکېلو خواو سره خبرې اترې پیل کړي. نوموړي ټینګار کړی چې پاکستاني واکمنۍ دې په بیړنۍ توګه پر خپلې امنیتي تګلارې بیا کتنه وکړي. د هر انسان ژوند ارزښتناک دی. واکمنۍ باید پر خپلې تګلارې له سره کتنه وکړي. د جماعت اسلامي ګوند مشر له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې مسؤلانه عمل وکړي او اسلام آباد ډاډمن کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. نوموړي په دې اړه له پاکستاني واکمنۍ څخه هم غوښتي چې له افغانستان سره د دوی اړخیزو اندېښنو د هواري لپاره په خبرو کې برخه واخلي. د ایران پولیسو 3 هغه پاکستانیان نیولي چې د بونګې لپاره یې افغانان یرغملول او د هغوی له کورنیو پیسې اخیستې. دغه 3 پاکستانی وګړي په تهران کې نیول شوي او خپل جرم یې منلی. د ایران د اعتماد ورځپاڼې د راپور له مخې دا 3 پاکستانیان آګاهۍ ادارې ته د یو افغان له شکایت څخه وروسته نیول شوي دي. یاد افغان شکایت کړی چې په کار پسې ګرځېدم چې 3 کسانو راته ویل د بڼ ساتنې لپاره یې ګماري، خو هغوی زه بندي کړم چې ښایي 10 نور کسان هم هلته وو. نوموړي ډېره کړي چې له نورو یرغمل شوو کسانو سره مې خبرې وکړې. له 1 تر 3 اونیو بندیان وو. یاد افغان ویلي چې د پیسو له ترلاسولو څخه وروسته دوی زندانیان نه خوشي کول. دغو پاکستانیانو په خپله منښته کې ویلي چې افغانانو څه وخت مخکې دوی یرغمل کړي وو او د دوی له کورنیو څخه یې بونګې غوښتې. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر رسنۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سرې میاشتې مشر شهاب الدین دلاور د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د لړم پر 28 په کابل کې د آسیا لپاره د بیل ګیټس بنسټ د پولیو څانګې له مشرې آنا ماریا سره لیدلي او له هغې د مرستو غوښتنه کړې. د مایکروسافټ کمپنۍ مخکینی مشر بیل ګیټس یو امریکایي شتمن دی چې د نړۍ د تر ټولو شتمنو کسانو په کتار کې راځي. باختر رسنۍ دا نه دی ویلي چې دغه چارواکي له دغه امریکایي بنسټ څخه په کومه برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. تر دې وړاندې د اسلامي امارت امیر المؤمنین په سویلي ولایتونو کې د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز لګولی و چې تر بهرنیو فشارونو یې وروسته د بڼې بدلیدو په پلمه د کور په کور پر ځای جومات په جومات دغه واکسین ته په محدود ډول اجازه ورکړه. اسلامي امارت په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی او وایي چې دغه کار یې د شریعت د ښه پلي کولو په موخه کړی، خو دوی بیا له بهرنیو ښځو سره لیدنې کوي. که څه هم دغې بهرنۍ مرسته کوونکي خپله څه نه دي ویلي،
خو اسلامي امارت د اسیا لپاره د بیل ګیټس بنسټ د مسؤلې انا ماریا لخلی ویلي چې هغه د افغاني سری میاشتې خدماتونه ستایلي او ژمنه کړې چې له اړمنو او ناروغانو سره به د افغاني سری میاشتې له لارې مرستې کوي. ترکیه د اسلامي امارت د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست لس مرکزی او ولایتي رئیسانو او کارمندانو ته روزنه ورکوي. د اسلامي امارت له طبيعي پیښو سره د مبارزې ریاست په خبرپاڼه کې لیکلي چې دغه کارمندان به په ترکیه کې د پیښو او زلزلې د مدیریت په روزنیز بهیر کې ګډون وکړي. د اسلامي امارت له طبيعي پیښو سره د مبارزې ادارې د دوانۍ یا دوشنبه پر ورځ په یوه خبرې کړي خبرپاڼه کې لیکلي چې په دغه څو ورځنی روزنیز کورس کې به د ګډونوالو هیوادونو استازي له یو بل سره خپل تجربې ګډې کړي. اسلامي امارت په داسې مهال کې په دغه روزنیز کورس کې د ګډون لپاره د خپل کارمندانو د استولو اعلان کړی چې اسلامي امارت په وروستیو کلونو کې په شمالي ولایتونو او په ځانګړي توګه بغلان کې د سیلابونو او په هرات کې د زلزلې په ګډون د ډیرو طبيعي پیښو په مدیریت کې پاتې راغلی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شایو یونګ په یوه مرکه کې ویلي چې بیجینګ په افغانستان کې د نفوس سیمې جوړېدو په لټه کې نه دی. هغه ډیره کړي افغانستان باید د جیوپولیټیکي سیالۍ په ډګر د بدلیدو پر ځای د هر اړخیزي همکارۍ لپاره بستر ووسی. امریکایي چارواکو په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې په افغانستان کې د چین د مخ پر ډیریدونکي نفوس په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو چې له باګرام اډې څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره چین دغه اډه ولکه کړې ده. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته چین هڅه وکړه چې په افغانستان کې په اقتصادي پروژو او د قانونو تیلو او غازو په تړونونو کې ونډه واخلي. دغه هیواد له اسلامي امارت سره هم نږدې سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې جوړې کړي او یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د اسلامي امارت استازی منلی دی. د چین ځانګړي استازي د یونۍ یا یکشنبه پر ورځ د بیجینګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او هیڅکله به د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه ډیره کړه چې چین په افغانستان کې د خپل ځاني ګټو په لټه کې نه دی. یو شایو یونګ د افغانستان لومړیتوبونه د ټولګړې واکمنۍ جوړول او د ملي او اعتدال پالیسۍ غوره کول وبلل. درنو لیدونکو له مالتیا مؤمنن.